السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدر مړه باندې ویډیو کې به زه تاسو ته راوښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې خپل نامه چې کومه ده هغه یو په داسې ډیزاین باندې ولیکئ د فیسبوک دپاره یا د انسټاګرام دپاره یا په واتساپ باندې د بل چا نامه چې ده هغه داسې ښایسته ولیکئ چې دغه کم سټایل چې وي د هغې یا دغه بایو چې کومه ښایسته تاسو جوړه کړئ په هغې باندې مطلب نیمینګ والا بایو چې کومه وي خپل له نامې کومه بایو نو چې څوک یې هم وګوري نو هغه مجبوره شي ستاسو په آی ډی سرچ کولو باندې او ستاسو آی ډي چې ده هغې چک کولو باندې. ملګرو ویډیو تر اخره پورې ګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې زه تاسو ته وړوکی شان عرض کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کوئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ دا نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. ملګرو دې لپاره به سمپل تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی دی. ټیک ده، سمپل تاسو به څه وکئ دا اپلیکیشن په خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ، د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. ټیک ده، کله چې اپلیکیشن تاسو خپل په موبایل کې انسټال کړئ دلته بیا تاسو له راکړي سلیکټ لینګویج مطلب چې په کومه ژبه کې ته لیکل غواړئ هغه ژبه سلیکټ کړه. اوله خبره په انګلیش کې موږ لیکل غواړو نو سمپل دا به تاسو سلیکټ کړئ او سبمیټ اپشن یې تاسو له راکړی دی، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته کې که تاسو وګورئ نو تاسو له به پسې نه کوم اپشن چې راشي هغه دی کریټ نیک نیم. سمپل ته به دلته کې خپل نوم چې دی هغه انټر کړي. ټیک ده، لکه مثال په طور دا شو. اوس پسې جنریټ باندې ته کلیک وکړه. دلته کې تاله مختلف کم سټایلز چې دي هغه راکړي دي، دا وګورئ تاسو ته به ښکاري چې کوم بایو چې دا هغه تاسو په کومه طریقې سره جوړولی شئ خپل نوم دغه وګورئ. تاسو ورپسې کم د لیکلو کم سټایل چې دی هغه ته څنګه چینج کولی شي دا وګورئ. تاسو له مختلف سټایلز چې دي د لیکلو هغه راکړي دي، دا وګورئ تاسو ته به ښه واضحه چې کم دی ښکاري. دا تاسو کتلی شئ کم سټایل دی مطلب نیو کم سټایلز چې پکې بیا راشي دا وګورئ. تر اوسه پورې به تاسو چېرته کې هم داسې د چا نیک نیم چې دی هغه به تاسو داسې نه وي لیدلی. وګورئ ورپسې چې کوم نشانات چې تاسو پکې کمې نښې لګولی شئ نو هغه تاسو څنګه کمې لګولی شئ دا وګورئ. تاسو یقینا چې کله هم دا تاسو دلته کې ولیکئ ټیک ده دا نوم وغیره ورپسې په ډن اپشن باندې کلیک وکړه او دغه نوم چې دی دا بیا ته د دې نه سمپل کاپي کړه. مثال په طور دا مله دې ځای نه دغه کاپي اپشن یې تاسو له راکړی دی ما کاپي کړو. ټیک ده، نو چې کله زه د دې نه واپس راشم او دا زه دلته کې مثال په طور خپل فیسبوک کومه نیک نیم چې هلته کې زما نه غواړي یا کومه بایو چې ده زما د فیسبوک د آی ډی په هغې باندې چې زه دا ولګوم نو تاسو ته به بیا ښکاره شي چې دا څونه یو خوندوره ده. مثال په طور دا بایو ده، صحیح ده. دلته کې مثال په طور زه خپله دا کمال ته چې ما جوړه کړه اوس دغه نیک نیم چې کوم ما جوړ کړو نو هغه زه دلته کې پیسټ کړم نو تاسو به بیا وګورئ چې زما نیک نیم چې دی دا څومره ښایسته ښکاري. دا وګورئ تاسو دلته کې دا خو ما په یو ډیزاین جوړ کړو، تاسو ته پکې مختلف کم ډیزاینز چې دي هغه دغه ځای نه تاسو یو ډیزاین راواخلئ او دغه ځای کې سمپل خپل نوم پکې ولیکئ یا خپل نوم پکې جوړ کړئ، د بل ملګري نوم یا د بل چا نوم وي تاسو یې جوړ کړئ بیا په دې ځای کې پوسټ کړئ نو یقینا ستاسو آی ډي په سرچ کولو باندې به خلک مجبوره کیږي چې دغه لازمي جوړه کړي. تاسو په دې طریقه کولی شئ چې خپل نیک نیم یا خپل بایو چې وي هغه ډېره ښایسته شانتې جوړه کړئ، هغې له یو داسې نایاب لوک ورکړئ چې خلک ورپسې بیا ګرځي. نو ملګرو امید لرم چې نننۍ ویډیو به مو خوښه شوې وي. که خوښه شوې وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ.